د اسلامی امارت د رهبر لخوا تازه فرمان او فرښځو بل بندیز. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو د بامیان بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر د شنبې په ورځ وویل ښځې تر دې وروسته نشي کولی چې په بامیان ولایت کې بند امیر ملي پارک ته سفر وکړي. خو د بامیان لپاره د طالبانو د والي ویان وایي دا بندیزونه یوازې د بې حجابه ښځو لپاره دي. محمد خالد حنیفي په خپله وینا کې بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز په شفاهي ډول اعلان کړی. نوموړي د دغه بندیز لامل دغه بند ته د تګ پر مهال د ښځو بې حجابي وبلله. دغه طالب چارواکي زیاته کړله ښځې دې سیاحت وکړي، خو سیاحت نه فرض دی او نه هم واجب. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر د دې بندیز په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړي. دا نوموړي له وینا وروسته د افغانستان کورنیو رسنیو د ملي پارک ته د ښځو پر تګ د بشپړ بندیز خبر خپور کړی دی. خو په بامیان کې د طالبانو د والي ویان صبور فارزان سیغاني افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د امیر بند تګ ته بندیز یوازې پر بې حجابه ښځو پلی کیږي. ښاغلي سیغاني افغانستان انټرنیشنل ته په استولي پیغام کې ویلي طالب ځواکونه به امیر بند ته د بې حجابه ښځو د ننوتلو مخه ونیسي، خو د دې ډلې په نظر حجابي ښځې امیر بند ته تللی شي. تاسو د اسلامي امارت لخوا د دغه بندیز په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومنئ چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې